له بانو څخه وسله والو د سوي ګیس محکمې 3 ملازمان تښتولي دي. سلام ستړي مشئ پام وکړئ د یاران ټي وي یوټیوب چینل څخه تازه او مهم خبر ته. سرچینې وایي چې د خیبر پښتونخوا د بنو سیمې نه د سوي ګیس محکمې 3 مامورین نامعلومو وسله والو تښتولي دي. ځایي سرچینو رسنیو ته ویلي چې د سوي ګیس محکمې د 3 مامورین هغه مهال د بنو باقي له سیمې نه وسله والو تښتولي چې په یو موټر کې ناست وو او غوښتل یې سیدګۍ سیمې ته ډیزل ورسوي. د تښتول شویو 3 واړو کسانو تعلق د پنجاب سره ښودل کیږي او تښتونکو د هغوی یوه ویډیو هم خپره کړې ده چې پکې دغه 3 واړه تښتول شوي د سوي ګیس محکمې مامورین وایي باید د تښتونکو غوښتنې ومنل شي که نه هغوی به دوی ووژني. د پاکستان آج ټي وي د بنو د پولیسو د مشر یا ډي پي او ضیاء الدین احمد الاقلی ویلي چې د باقي خیلو نه د تښتول شویو 3 واړو ملازمانو د راخلاصولو لپاره عملیات پیل شوي دي او په دې عملیاتو کې پولیس، سی ټي ډي او د قانون په ځای کوونکو ادارې مامورین برخه لري. د دغو پولیسو مشر ویلي چې عملیات په بېلابېلو سیمو کې روان دي او هڅه کیږي چې د تښتول شوي کسان روغ جوړ خلاص شي. د ډي پي او په وینا د ملازمانو د تښتول کېدو مقدمه د سی ټي ډي په تاڼه کې درج کړل شوې ده. نوموړی وایي چې نه دی خبر چې تښتونکي څه غوښتنې لري خو زیاتوي چې عملیات روان دي او کم د هیله من اوسي چې تښتول شوي کسان به بیرته روغ رمټ راخلاص شي. تر اوسه په غوڅه توګه دا خبره مخې ته نه ده راغلې چې دا ملازمانو کومې وسلوالې ډلې تښتولي دي، خو په بنو کې چې په د وروستیو کې په امنیتي ځواکونو څومره بریدونه شوي دي په هغې کې د زیاترو ذمهواري د پاکستاني طالبانو حافظ ګل بهادر ډلې په غاړه اخیستې ده.